أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون درې مډل بیانې ده چې هغې ته وایي منافقان د هغو قبایح بد صفات دا بیانېدل. مدینه کې منافقان پیدا شوي چې کله واقعه د بدر وشوله او اسلام غالبه کېده، د اسلام غلبه راتله وخت په وخت باندې، نو په دغه زمانه کې به منافقان مدینه کې او د هغې په نږدې علاقو کې دا پیدا شو. نو دغه منافقانو 15 قبایح او بد صفات الله رب العالمین ذکر کوي، او د دې وجه موږ وویل پرون بتوفیق الله وعونه چې الله رب العالمین د منافقانو ډېر صفات بیان کړي دي په نسبت د کافرانو باندې او په نسبت د متقینو باندې. وجه دا د دې لپاره چې مؤمنان د منافقانو نه ځان وساتي او د دې بدو صفاتو نه ځان وساتي. دویم وجه دا دی چې منافقان هغه اکثر ایمان په خوله باندې وایي، کلمه وایي، نو مؤمنان یې پیژني نه، نو اسلام او دین له دې ډېر ضرر ورکوي په نسبت د ښکاره کافرو باندې. نو الله رب العالمین دا غوړ صفات بیانوي په دې وجه چې منافقان د مؤمنانو ته راښکاره شي چې لکه په دې صفاتو باندې منافقان پیژندل کېږي، دا تاسو وپېژنئ. او درېیمه فایده پکې دا وه چې دې لپاره الله رب العالمین منافقانو صفات ډېر بیانوي لاصلاح المنافقین، دې لپاره چې د منافقینو اصلاح وشي. د رد سره الله رب العالمین د دې اسلام کوي چې دا ستاسو بد صفتونه دي، دې نه تاسو ځان وساتئ. دا صفت هم بد دی، دام بد دی، دام یو قبیح صفت دی، دام یو قبیح صفت دی، دې نه ځان ساتل پکار دی. په دې آیت کې الله رب العالمین د دې درې قباحتونه او درې بد صفات بیان کړي دي. یو صفت چې دی نو هغه دا دی چې صحابو ته قمقلان ویله، نیکانو خلکو ته علماو ته د قمقلۍ نسبت کول چې دا بیوقوفه دي او قمقل دي، په دین باندې نه پوهېږي او دارنګې په دنیا باندې یا نه پوهېږي، داسې د قمقلۍ نسبت چې دا ورته کوي. نو دا صفت د منافقانو دی. دویم صفت د منافقانو چې هغه ذکر کوي چې دا سفها دي، منافقان خپل سفها دي، قمقل دي، بیوقوفه دي، په دین اسلام باندې او د هغې په حسن باندې نه پوهېږي، قمقل دي. او دریم صفت یې بیا دا دی چې دی په دې خپله قمقلتۍ باندې بیا نه پوهېږي، جاهل مرکب. دا منافقان چې دي نو په دې کې جهل مرکب دی، نو دا منافقان هر منافق چې دی نو دا جاهل مرکب دی چې کله دا صفات پکې وي. نو یو صفت دا چې صحابو ته قمقل ویل، دویم د خپله قمقلان دي، دریم په دیو کې جهل مرکب دی، دا قبیح صفت په دیو کې موجود دی. په خپله ناپوهي باندې هم نه پوهېږي، دې ته وایي جهل مرکب. نو دا ول ذکر کوي یو سړی نه پوهېږي خو په دې باندې پوهېږي چې زه نه پوهېږم، نو دا صحیح دی. لیکن یو سړی نه پوهېږي او په دې خپله نه پوهېدلو باندې نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم،
نو دا جاهل مرکب دی دې د وجه نه الله رب العالمین د دې په قباحتونو کې دا ذکر کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې وویل شي د منافقانو ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی د صحابو الناس مراد کامل خلق دي شغا صحابه دي قالوا ونؤمنو کما آمن السفهاء نو وای دا منافقان آیا مونږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی د قمقلو خلقو الله جواب کوي الا خبردار انهم دوی هم السفهاء هم دي قمقلان دي ولكن لا يعلمون لكن دوی نه پوهیږي په خپل قمقلتیا باندې وإذا قيل لهم کله چې ویل شي دیو ته معنا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه دعوت ورکړي شي صحابه ورته وي نور مؤمنان د منافقانو له دعوت ورکي چې ایمان راوړی نو په دې باندې یو اشکال دا دی چې دوی خو مخکې ویلو چې موږ ایمان راوړی دی نو بیا دوی له دعوت ولې ورکولی شي چې تاسو ایمان راوړئ جواب دا دی چې دلته دعوت د نفس ایمان نه دی بلکې دلته دعوت د هغه ایمان دی چې هغه مشابه وي د ایمان د صحابو سره کما امن الناس دا قید پکې مراد دی داسې ایمان راوړی لکه د صحابو چې ایمان راوړی دی چې په هغې کې دوکې نشته دی او په هغې کې فسادونه نشته دی ای منافقانو تاسو آمنا وی خو د آمنا سره تاسو دوکې هم کوئ او فسادونه هم کوئ مخکې تېر شو داسې ایمان راوړی لکه صحابو چې راوړی دی چې نه پکې دوکه شته دی نه پکې فساد بیا په دې باندې سوال دی چې مخکې منافقانو ته دا ذکر شو نهي عن المنکر واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض د دعوت د تبلیغ دو پایې دي یو ته وی امر بالمعروف او بل ته وی نهي عن المنکر دا دواړه چې راجم شي نو دا کامل دعوت دی امر په نیکۍ باندې کول او منع کول د بدۍ نه دا دو کارونه چې راجم شي نو دا کامل دعوت دی چې یو باندې سره عمل کوي او په بل باندې نه کوي نو دا به دعوت وي خو نیمګړی به یې پوره به نه وي بلکې موږ او تاسو به دواړه دعوت کوو یو سړی یو زنانه بد کار کوي هغه به منې کوي داسې مه کوه او دارنګې په ښو کارونو باندې به ورته حکم کېږي چې دا کوه لکه مونځ ښه کار دی مونځ کوه روژه نیسه صدقه کوه ښې خبرې کوه ښه اخلاق چلوه بد اخلاقۍ نه ځان وساته دې ته وایي امر بالمعروف او چې بد اخلاقۍ نه ځان وساته بد زبانۍ نه ځان وساته د حرامو مالونو نه ځان وساته دې ته وایي نهي عن المنکر د بدو کارونو نه منع کول نو دلته دا منافقان دي نو د دیو ته اول نهي عن المنکر ذکر کو چې لا تفسدوا في الارض پرون چې ذکر شو ځکه دا منافقان دي نو په دې کې بد صفات دي نو بد صفاتو والا ته به اول نهي عن المنکر کولی شي یو سړی دی یو زنانه هغه فاسقان دي په هغې کې بد صفات دي او دارنګې قبایح پکې ډېر موجود دي نو اول به هغه د دې بدو صفاتو نه ته منې کوې د بد صفتونه ځان نه لرې کړه شرک مه کوه کفر مه کوه منافقت مه کوه فساد مه کوه دارنګې دوکې د مسلمانانو سره مه کوه دې نه به یې منع کړي نو بیا به ورسره امر په نیکۍ باندې مو ته کوي چې لکه مونځ کوه عبادت کوه دا کوه دا کوه دا به ورته کولی شي نو دې منافقانو سره ځکه الله داسې طریقه وکړه چې اول دیو ته نهي عن المنکر مخکې ذکر کړه د وجې د قبیح صفاتو د دیو نه او په دې آیت کې ورته ذکر کوي امر بالمعروف چې دا به هم ته کوې
ایمان چې هغه راوړی دا امر بالمعروف دی اے منافقانو ایمان چې هغه راوړی او داسې ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی دی د نورو کاملو خلکو الناس نه مراد یا خو الف لام عهدي دي مراد نه صحابه یا الف لام جنسي بعضې وي خو الف لام جنسي هم کله د کمال لپاره راځي مراد نه کامل خلک چې هغه زمانه کې هغه څوک عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی چې مراد د دې نه صحابه دي د صحابو جماعت دی د صحابو په شانتې ایمان راوړی چې د هغو په ایمان کې دوکې هم نه وې فسادونه هم پکې نه وو تصدیق یې په زړه کې برابر و دغسې ایمان چې هغه راوړی خالص ایمان راوړی هسې په خولې باندې امنا باندې کار نه کېږي د زړه نه ایمان راوړی او خالص ایمان راوړی او د فساد او د دوکو نه پکې ځان وساتئ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء نو وایي دا منافقان آیا موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بې وقوفه خلکو او د قمقلانو خلکو حمزه دپاره استفهام انکار باندې دې په شانتې ایمان راوړو مانځه چې ایمان خو موږ نه راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بې وقوفه خلکو قمقلو خلکو چې مراد نه دې څوک اخلي صحابه اخلي په دې کې په هغو باندې تعریض کوي چې دې صحابو چې ایمان راوړی تاسو ووایئ چې د دې صحابو په شانتې ایمان راوړی دا خو قمقل خلک دي دا خو بې وقوفه خلک دي نو څنګه موږ د دې په شانتې ایمان راوړو د قمقلو خلکو په شانتې ایمان موږ نه راوړو مطلب دا شي کما آمن السفهاء صفهاء چې ده نو دا جمع ده د صفي قمقل ته وي او دارنګې صفي ویلی شي خفیف العقل هغه انسان چې عقل یې سپک وي او دارنګې الجاهل هغه انسان چې هغه جاهل وي په کارونو باندې نه پوهېږي دې ته وایي صفیحه نو موږ د دې په شانتې ایمان چې دی هغه راوړو لکه څنګه چې د بېوقوفانو قمقلو خلکو راوړی دی چې دا عقل یې نشته دی جاهل خلک دي او دارنګې صفحا دې نه به مراد څوک اخیستل صحابه چې هغه به یې اخیستله دوی ته یې قمقل ویله نو دا د منافقانو صفت دی صحابو پسې بد رد ویل صحابو ته قمقل ویل صحابو ته بېوقوفه او جاهلان ویل نو دا د منافقانو علامه ده دې وخت سره کوم صحابو پسې څوک بد رد وي که نه نو دا غټ منافقان دي اگر که مونځ به هم کوي روژې به هم نیسي او دارنګې تصفیې به هم اړوي او په جومات صف کې به هم ولاړی لیکن دا منافقان دي چې څوک صحابو پسې خبرې کوي د صحابو بدینې بیانوي د صحابو پسې بد رد وایي هغو ته قمقل چې دغه وایي او یا دې زمانه کې علما نیکان خلک چې مخکې تېر شوي دي سلف صالحین دوی پسې یو سړی بد رد وایي او دیو ته قمقل وایي او دیو ته بېوقوفه وایي او د دیو هغه شان چې د هغه راکموي نو دغه خلک چې دي دا منافقان دي یو حدیث هم داسې معلومیږي یو روایت نه معلومیږي چې د منافق علامه دا ده چې علما او قارین د قرآن دې ته به سپک چې د هغه ګوري په دې به تاسو منافق پېژنئ چې منافق سړی به عالم او قاري ته سپک ګوري سره د دې نه چې دې عالم ته پکار دا ده او قاري د قرآن ته چې موږ د عزت په نظر وګورو ځکه دله الله علم د قرآن ورکړی دی د په سینه کې قرآن دی هغه پکې حفظ شوی دی د الله کتاب یې حفظ کړی دی نو پکار دا ده چې موږ د هغې عزت وکړو موږ د هغې احترام وکړو د دې دین د وجې نه خو چې ته قاري او عالم د قرآن سپک ګڼې نو معنا دا ده چې تا ته دین سپک کاري چې دین چاته سپک کاري نو هغه به منافق وي او کله کله کافر وي هغه چې دین ته په سپک نظر باندې وګوري یو حدیث قدسی کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب څوک چې زما د اولیاو سره دشمني کوي دشمني نو زه هغه ته د جنگ اعلان ورکوم چې زما تا ته د جنگ اعلان دی د الله د اولیاو سره چې څوک دشمني کوي د الله اولیاء څوک دي دا صحابه دي اول کې بیا تابعین تبع تابعین علما د قرآن هغه علما چې په قرآن او په حدیث باندې عمل کولو والا دي هغه قارین چې قرآن او حدیث باندې عمل کولو والا دي قرآن یاد کړی دی عمل هم پې کوي نو دا د الله اولیاء دي په دنیا کې او دې سره یو سره دشمني کوي او د دې سره بغض کوي او د دې سره حسد کوي
او دا بد ګڼي، نو الله فرمایي زما جنگ ته تیار شته. الله رب العالمین په دوه شیانو باندې اعلان د جنگ کړی دی. یو په سود باندې، ای سود خورو چې تاسو سودونه کوئ کنه، نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تاسو د الله او د رسول جنگ ته تیار شئ، او د هغې اعلان دی تاسو ته. سود خورو ته د جنگ اعلان دی. او دویم چې کم کسان هغه د الله د اولیاء سره دوستی دغه کوي، دشمنی کوي، د الله د دوستانو سره دشمنی وي، حسد بغض کینه سره لري، نو الله رب العالمین داسې خلکو ته اعلان د جنگ کړی دی. د دې وجه نه صحابه باندې تنقید کول دا د منافقانو علامه ده، چې صحابه صحیح خلک نشي کنه، نو په دنیا کې صحیح خلک به کم دي، به په دنیا کې صحیح خلک نشته. چې صحابه مسلمانان مؤمنان نشي، نو په دنیا کې به یو مسلمان هم نشته. دا خبره ذهن کې کېنول غواړي. دا صحابه چې د الله اولیاء نشي، د الله دوستان دي نشي، نو په دنیا کې به د الله ولی بالکل شته نه. کما امن الصحابه، علماء وی چې د صحابه ته قمقل ولی ویلا، د صحابه ته د منافقانو قمقل ولی ویلا، نو یو په دې وجه ته قمقل ویلو چې دیو د پلار نکته طریقې پرې خودلې. دا څه قمقل او ساده خلک دي، بیوقوف دي، چې پلار نکبه په یو طریقه باندې روانو او دیو د پلار نکته طریقې پرې خودلې، اوس په بل طرف باندې روان شو. دا قمقل دي. په دې باندې به منافقانو صحابه ته قمقل ویلو. او سره د دې نه دا خو عقل دی چې زما پلار نکه په غلطه باندې روانو، بس هغه علم الله سره دی، لیکن ما ته خو الله او رسول دا نه دی ویلي چې ته د پلار نکه په طریقه باندې روان شي. ما ته خو الله او رسول داسې وي چې تاسو د الله تابعداري کوئ او د رسول تابعداري وکړئ. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د پلار نکه طریقه باندې تلل دا نشته دی چې ته د خپل پلار نکه په طریقه روانې او زه د خپل پلار نکه په طریقه روانم، او په بل ځای کې کسان دي هغه د خپل پلار نکه په طریقه روان دي. نو د پیغمبر راتلو، قرآن راتلو ته به څه ضرورت و؟ هر سړی په خپل پلار نکه په طریقه باندې ځي، نو بس د پیغمبر ته به څه ضرورت و؟ نه، د پلار نکه طریقه به پرېږدي او د الله او د رسول خبره به موږ او تاسو راټینګو. په دې کې کامیابي ده او په دې کې زموږ او تاسو اجر دی، او په دې باندې موږ الله رب العالمین ثوابونه راکوي او جنت راکوي. یو په دې وجه باندې دې ته قمقل ویل چې پلار نکه طریقې پرېږدي. دویم صفحایو ته په دې باندې ویلو چې دوی خپل ځانونه او خپل مالونه په دین باندې قربان کړه. تاسو نه قمقل خلک دي، ځانونه وژني په دې دین باندې او مالونه هغه ټول ختم کړو او مالونه لګي په دې دین باندې. نو په دې وجه باندې منافقانو په دې ته قمقل ویلو چې لکه خپل فائدې ته ګوره، لګي ځانم وژني او مالم لګي او دې دین ته د سره اړم کړی دی. تاسو نه قمقل خلک تاسو. او سره دې نه چې دا صفت د کمال دی چې صحابه ځانونه او مالونه دای په خپل دین اسلام باندې دې قرباني کړی دي. دا خو د کمال صفت دی، خو منافقان نه پوهېږي. او دریم صفحایو ته په دې وجه باندې ویلو چې دې د دنیا په کارونو باندې نه پوهېږي. د دنیا کارونو په باره کې دې سادهګان دي، ځکه مؤمن شي دغه مزاج داسې چې هغه د دنیا په کارونو باندې غالبا نه پوهېږي، او هر چې د آخرت کارونه دي نو په هغې باندې دې پوهېږي، آخرت په کارونو باندې هغې دپاره تیاری چې هغه کوي د آخرت دپاره، او په دین په کارونو باندې هغې پوهېږي. نو دا اوچت خلک دي، اوچت ایمان والا دي چې په دین باندې پوهېږي. لیکن دا منافقان چې دا په دنیا په باره کې ډېر چالاک دي. منافقانو صفت دا دی وروسته راځي چې دنیا په باره کې ډېر چالاکه، ډېر هوښیار، ډېر خبرو کولو والا. وان تسمع، که چېرته دې خبرې کوي نو الله فرمایي چې ته به د دې خبرې ته به ته غوږ کېږې. دومره بلاغت فصاحت باندې دنیا په باره کې دې خبرې کوي. خبرونه چې وي د دنیا حالات ذکر کوي، نو ته به وایې چې لکه دا څومره هوښیار دی. لیکن چې ورته ووایې چې د کلمې معنی راته وکړه، لا اله الا الله، د دې معنی وکړه، یاره جي ما ته خو پته نشته دی. هلکه قل هو الله احد صورت ته په مانځه کې وایې د دې معنی درځي، یاره جي ما ته پته نشته دی. او چې دنیا په باره کې راوګړې نو د امریکې پورې چې کوم خبرونه دي دا به ټول ته ویلی شي. دقې ته د منافقانو نښه وي چې دیو به مؤمنانو ته دا ویل چې دې قمقل ماله د دنیا په کارونو باندې دی سادهګان دي، دونه نه پوهېږي. او بل قمقل په دې دي چې خپل کلی پرېښودو، د دې رسول د وجه نه خپل کلی چې هغه پرېښودو. تاسو هغه د پلار نیکه ځای ځمکې مالونه هغه پرېښودل، هجرت یې وکړو، بل ځای ته لاړو،
چې هلته د تکلیفي زندګي وه او دارنګې د غربت زندګي وه هغه یې تېروله نو دا څونه قمقل خلک دي خپل وطن یې هغه یې پرېښودو نو الله رب العالمین چې دی نو هغه غیرتي ذات دی هغه په دې صحابو باندې غیرت کوي په مؤمنانو باندې غیرت کوي چې تاسو ته قمقل ووایي الله وایي تاسو قمقل یې ای منافقانو دا زما صحابه چې دا زما د نبي صحابه چې دي نو دا خو ډېر غوره خلک دي دا خو هغه خلک دي چې په دین باندې ځان قربانولو والا دي الله ته غوره خلک دی لیکن تاسو قمقل یې تاسو الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الا خبر شي تاسو انهم يقينا دا منافقان چې هم السفهاء هم دي قمقلان دي صحابه قمقلان نه دي او دارنګي د پیغمبر مزګری دا قمقلان او بیوقوف دي تاسو قمقلان یې قمقلان کو تاسو چې په دین باندې نه پوهیږئ قمقل صفی هغه ته وی چې په دین باندې نه پوهیږي او دارنګي د پیغمبر خبره چې هغه نه مني نو دا صفیح دی د پیغمبر خواله نه راځي یا د پیغمبر نه خلک اړي نو دا صفیح دی او صفها خلک دغه دي رسول راځي الله صفیح هغه انسان ته ویلې دی چې د ملت د ابراهیم علیه السلام نه مخ اړي دا صفیح دی دارنګه صفیح قمقل هغه انسان دی چې د پیغمبر او د صحابو په یو عمل باندې اعتراض کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دی دا په اعتراض کوي چې ولې دا عمل داسې کړی دی سيقول السفهاء من الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه ته مخ کړو دی په اعتراض وکړو چې دی رسول ولې دی بیت المقدس نه مخ راوړو او کعبه ته مخ نو په دې د نبی په عمل باندې چې څوک اعتراض کوي نو دا صفیح او قمقلی قمقل دغه انساني او دارنګه صفیح هغه انسان دی چې په الله باندې دروغ وایي په الله باندې چې څوک دروغ وایي نو دا صفیح او قمقل انسان قرآن کې دته ویل شوی دی سورۃ جن کې راځي او دارنګه صفیح هغه انسان دی چې څوک د اتباع د رسول نه منع چې هغه کوي تابعداري د رسول نه خلق منع کوي نو دا صفها دي دا قمقل خلق دي چې د رسول تابعداري نه خلق منع کوي چې مو ورځي خواله د رسول تابعداري ورمکو نو دا صفها دي الله خبره انه مصطفى یقینا دا منافقان چې هم دي قمقلان دي نو دې ته ویل کېږي د الله غیرت چې په صحابه باندې غیرت وکړو چې دیو ته قمقل اول دي منافقانو نو الله رب العالمین فرمایي چې دا قمقل نه دي بلکې قمقل خو دوی دي په دین باندې نه پیږي دا منافقان خلک دنیا په باره کې چالاک او خیر او د دین په باره کې به قمقل او په دین باندې نه پیږل نو دا منافقان علامه ده نو دریم صفر را ده ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پیږي په خپل قمقل ته باندې لیکن راو اشاره درکړه چې دوی څنګه قمقلان دي قمقلان کار سره ځان ساتي به قفته نه ځان ساتي الله فرمایي قمقلان دي خو لیکن دین نه پیږي په خپل قمقلته باندې چې موږ قمقلی نو دا جاهل مرکب دي جاهل مرکب هغه ته وایي چې په خپل نه پوهي باندې نه پیږي نه پیږي او په خپل دې نه پوهي باندې نه پیږي چې زه نه پیږم نو دې ته جاهل مرکب وایي نو دې د علم نه خلاص خلک دي جاهل دي نو ځکه صحابه ته قمقل شرغه وایي د دې آیت نه علماء دا استدلال کړي دي چې د صحابه ایمان چې دی نو دا د دې ایمان دا معیار حق دی ځکه چې الله رب العالمین دیوله دعوت د شور کوي چې د زما د صحابه زما د نبی د صحابه په شان ایمان تاسو راوړئ چې دا کامل خلک دي زما بندگان دي نو دې معلومه شو چې د صحابه ایمان چې دی نو دا معیار حق دی او دارنګه دویمه مسله پیدا ده چې صحابه معیار حق دي که نه دي صحابه نو د دې په اړه کې مراجح خبر ادا ده چې صحابه مجموعي تور باندې چرواله مجموعي تور باندې نو دا صحابه چې دي نو دا معیار د حق دي معنا حق چې دي نو دا د صحابه په اعمالو کې داغو په اقوالو کې دا شته حق بدسه بني چې حق دی وی او صحابه د پاغو باندې عمل نه کړي نو دا حق چې دا د صحابه په اعمالو کې داغو په اقوالو کې دا راګیر دی داغو په جن کې دا دی
لیکن داسې نه ده چې دا صحابه چې دي نو دا چې هر کار صحابه وکړی د هر عمل دا به حق یې داسې نه ده یو طرف نه دا ټول صحابه مجموعي طور باندې چې واخلي نو دا معیار د حق دی حق به هغه چې صحابه په هغه باندې عمل کړي صحابه هغه امت ته پیش کړي صحابه د هغه دعوت چې دا کړي نو دا به حق لیکن دا مطلب به نه چې صحابه هر صحابي چې کوم خبره کوي کوم عمل کوي نو دا به حق ولی ځکه صحابه رضی الله عنهم چې دي نو دیونه دنیا کې دا انسانانو بشر نو د بشریت د وجه نه هغه کله خطایي او یو ګناه شوی دا نو هغه ګناه کې به موږ تابعداري دا نه کوو داسې به نه کوو چې یاره صحابي وګوره د پلانکۍ خبر او پلانکۍ عمل یې کړی دی او موږ او داسې عمل دی چې هغه د قرآن او د حدیث خلاف دی موږ به هغې پسې روان دي داسې نه ده نو حق د هغو په اقوالو او اعمالو کې شته لیکن هر خبره د هر صحابي او هر عمل د هر صحابي نو دا حق نشي کېدی بلکې په هغې کې د انسانیت د وجه نه او د بشریت د وجه نه په هغو کې خطاینې او ګناهونه شته دی لیکن دا سره به یاد ساتل پکار دی چې صحابو نه کمې غلطیانې خطاینې شوي دي نو هغه الله معاف کړي دي قرآن کې الله رب العالمین ډېر آیتونو کې د هغې بیان کړی دی چې دا صحابه دا جنتین دي د دیو نه الله راضي دی او د دیو دغه لږ لږ ګناهونه کته شوي دي خو نیک اعمال یې دومره ډېر دي چې د هغې په وجه باندې دیو ته دغه ګناهونه او دغه لږ لږ خطایانې دا معاف شوي دي و چې د صحابو غلطیانې خلک رامخته کوي چې دا غلطي کړله او دا کړله دا کړله نو دا طریقه صحیح نه دا صفت د منافقانو دی د صحابو غلطیانې خلکو ته په ګوته کوله بلکې مجموعي طور سره موږ دا ایمان لرو چې ټول صحابه د دې نه مجموعي طور باندې الله راضي او دا جنتین خلکو او دا هغه خلکو چې اسلام ته سبقت کړو چې کم ګناهونه او خلطیانې تې شوي دي نو په هغې باندې الله نه رانیسي بلکې الله ته معافی کړی دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ مخکې په اول آیت د منافقانو کې چې کله د منافقانو صفات شروع کېده ومن الناس من یقولو نو آلته اجمال ذکر کړو په دې آیت کې د هغې تفصیل ورسره راوړي او په دې کې د منافقانو بل صفت چې د هغه ذکر کوي دو صفات یې دلته ذکر کوي یو خپلو مشرانو شیطانانو له ورځي او هغو ته وایي موږ ستاسو ملګري موږ د مؤمنانو خالو هسې ورځو خو ګوره ملګري ستاسو وي تاسو سره موږ په دین کې ملګري عقیده زموږ او ستاسو یوه ده او دویم صفت یې دا دی چې د ایمان والاو پورې ټوکې کوي او کله کله الله او رسول او قرآن پورې ټوکې چې هغه کوي نو دا صفت د منافقانو دی ټوکې کول په الله یا په رسول یا په کتاب یا مؤمنانو پورې او بل د مشرانو د شیطانانو د هغو ملګرتیا کول چې موږ تاسو سره په دین کې ملګري یو نو دا صفتونه دو قبیح او بد صفات د منافقانو الله رب العالمین په دې آیت کې ذکر کړي په دې باندې دا سوال دی چې دا خو مخکې د منافقانو خبره ذکر کړله چې قالوا آمنا بالله وبالیوم الاخر دا خو مخکې ذکر شو دلته دوباره ولې په دې آیت کې بیا راوړو چې قالوا آمنا نو جواب دا هغې نه دا دی چې مخکې ذکر کړو چې دا تعریف د منافقانو و اصل کې اول آیت کې چې منافق دې ته وي چې په خوله باندې به یو څه او په زړه کې بل څه ذوالوجهین وي دلته اوس وایي چې هلته چې آمنا یې ویو آمنا نو دی په څه وخت کې ویو آمنا لفظ به دوی په څه وخت کې ویو او څه وخت کې به د دې آمنا نه به انکار شي د هغه کولو نو په دې آیت کې د هغې تفصیل ذکر کوي بیا په دې مخکې آیت کې یو اشکال و هغه پاتې شي هغه به وویو هغه دا دی چې دې منافقانو چې د صحابو ته قمقلان او بیوقوفه ویلو نو صحابو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته ولې څه نه ویلی د دیو نه بدله ولې نه اخیستله او دوی ولې نه رانیول سره د دې نه چې دا خو مدینه کې د یو دا خبرې کولې مدینه کې مدني دور دی که نه
او په مدینه کې چې دی نو په هغې کې حکومت چې دی نو هغه د صحابو دی او دارنګې نبي صلی الله علیه وسلم چې هغه خلیفة المسلمین دی نو دیو ته ولې څه نه ویله نو جواب د هغې نه دا دی چې دیو چې دا خبره کوله نو فیما بینهم صحابو ته مخامخ نه دي ویلې صحابو ته چې به مخامخ شو نو دې آیت کې اوس وایي نو هغو سره چې به مخامخ شو نو دا به ویل چې آمنا موږ ایمان راوړی دی او دا به ویل چې تاسو کو ډېر ښه خلک یې او دا نبي حق پیغمبر دی او موږ په ده باندې ایمان راوړی دا خبرې به یې کولې خو چې خپل منځ کې به دا منافقان سره کېناستل لکه عبدالله اوبی ابن سلول او د هغه ملګري دا منافقانو خپل منځ کې چې به کېناستل نو بیا به ویل چې یاره دا صحابه څه بېوقوفه خلک دي مړه پلار نیکه طریقې پرېښودلې او وطن یې قربان کو مالونه یې چې د هغه قربانۍ ځان وژنې په دې نبي باندې او په دې دین باندې دا څه بېوقوفه خلک دي دا خبرې به یې کولې نو الله رب العالمین به دې نبي صلی الله علیه وسلم ته د هغې وحی راولېږله چې دا منافقان چې تاسو نه کله یوازې شي نو تاسو ته او د صحابو ته دې قمقلان وي او بېوقوفه ورته وي نو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم او صحابو هغو ته څه نه ویل ځکه دا خبره هغو پټه کوله او په خپل منځ کې چې هغه به یې کوله د صحابو نه په غایبه کې به یې دا خبره کوله وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې مخامخ شي دوی مخامخ شي دا منافقان دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی آمنو په هغه زمانه کې څوک صحابو سره کله مخامخ شي اچانک لقا اصل کې هغه ملاقات او مخامخ کېدو ته وي چې بغیر د وعدې نه وي اچانک ملاقات دا به په یو ځای کې سره وشي نو قالو نو دوی به ورته ویل آمنا موږ هم ایمان راوړی دی دا اواز به یې کوو موږ خو ایمان راوړی دا خلک یې تاسو او دا نبی حق پیغمبر دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې نو دا یو ورځ روانو ملګرو سره و نو په دې کې عبدالله اوبی بن سلول په لاره کې او دارنګې د هغه سره نور منافقان ملګري نو دا ابو بکر صدیق او د ده سره څه ملګري چې نو دا په دغه لار تېرېدل نو عبدالله اوبی بن سلول وویل چې ته ورېږه دا سړی را روان دی دا به اوس موږ له بې دعوتونه راکوي او چې ایمان راوړو اسلام راوړو پیغمبر باندې ایمان راوړی دا خبرې به راته کوي ته ورېږه زه پرې چل کومه چې مشغوله یې کړمه زه نو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته راورسېدو نو ته وفرمایله چې ته خو ډېر غوره سړی تا سبقت اسلام ته کلی دی اولنی مسلمان ابوبکر صدیق و او ته خو داسې یو صفتونه یې له بیان کړه او خبرې اترې سره وکړلې ایسه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې خبرې ته هېڅ التفات ونه کړ خبرې اترې دې ورسره وکړې روان شو نو عبدالله اوبی بن سلول منافق دی خپلو منافقانو ته وویل وګوره که نه څنګه چل مې په وکوس ولګی او دعوت خبرې به موږ ته کولې ما په نورو خبرو کې مشغول کړ بس دا روان شو او موږ له څه دعوت چې د هغه رانه کړ نو د منافقانو علامت دا ده چې دوی به د مؤمنانو سره مخامخ نو بیا به ویله چې موږ ایمان راوړی دی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ او کله چې دوی لاړ شي خپلو شیطانانو مشرانو ته خلو دا په معنا د مزو سره راځي مزو معنا لاړ شي او بعض وی چې خلو په معنا د ون فردو سره هم دی کله چې دوی واځي شي د خپلو شیطانانو مشرانو سره نو قالو به وای دا منافقان الا معکم یقینا موږ تاسو سره ملګري یو په دین کې معکم فی الدین والنصره په دین کې هم تاسو سره ملګري او ملګرتیا هم تاسو سره کوو مدد هم تاسو سره کوو انما نحن مستهزئون یقینا موږ خو ټوکې کوونکي په دې مؤمنانو پورې دا خبره به یې کوله خلو الی شیاطینهم هم زمین نه دا معلومیږي چې مراد دلته د شیطان نه هغه ابلیس نه دی مراد او دارنګې هغه سرکش پیران چې دې ته شیطانان ویل کېږي دا ته نه دی مراد بلکې شیاطینهم شیطانان د دیو مشران مراد دي منافقانو مشران دیو له چې به کله ورغلو د منافقانو مشران لکه عبدالله اوبی بن سلول شو داسې نور شو او دارنګې دا به شامل هم دی یهودیانو مشرانو ته دارنګې د مشرکانو مشران چې کومون دې ته شامل هغو له چې به کله ورغله نو بیا به هغو به ورته وویل چې تاسو د مؤمنانو مجلس ته ولې ورغلې هلته هم څه کار و چې تاسو ورتللی نو دی په ان سره ذکر راوړي چې انا معکم
موږ خو هلته ورغلي خو ګوره موږ په هغو باندې ایمان نه دی راوړی نو هم د هغو ملګرتیا کړله موږ خو تاسو ستاسو ملګري ټیک ده د هغو مجلس ته ورغلي خو ګوره موږ د هغو خبره نه ده منلې ای مشرانو موږ تاسو سره یې ګوره نو هغو ته بیا تپوس وکړه ښه چې موږ سره ملګري یاستئ او زموږ په دین باندې یاستئ نو بیا هلته ورتلو کې څه فایده وه څه دپاره بیا ورتللی نو هغې ورته وویل چې نه موږ د بلې فایدې دپاره ورتلو هغه دا چې موږ هغو پورې ټوکې کولې هغه مسله بیانوي موږ ورسره نه منو ټوکې مو پورې کولې استهزا دپاره ورغلي نو په دې باندې به دا مشران خوشحاله شو بیا به ورته څه نه ویله واذا خلو الى شیاطینهم شیطان چې دی نو د دې اطلاق قرآن کې په ډېر مستحقات دي یو شیطان ابلیس ته وي شیطان او مشر کوم دی ابلیس دغه ته شیطان ویل شوی دی او دویم شیطان چې دی نو دا هغه سرکش پیري ته ویل کېږي شیطان پیرانو کې بعضې سرکش نو سرکش پیري ته شیطان ویل کېږي دریم شیطان چې دی نو دا جاسوس ته ویل کېږي چې د کافرانو لپاره جاسوسي کوي دا هم شیطان دی چې ستا خواله راځي تا نه خبرې اوري او کافرانو ته بیا ستا راپورټونه ورکوي چې نن یې دا خبره وکړه نن یې دا خبره وکړه نن یې دا وکړله د کافرانو ملګرتیا کوي او د هغو رالېږلي او ناست نو دغې ته وایي شیطان قرآن کې وروسته سورت ال عمران کې دا راځي چې دغې ته الله رب العالمین شیطان ویلی دی انما ذلکم الشیطان الله فرمایي دغه جاسوس شیطان دی خپل اولیاء او دوستان نو تاسو ویروي دارنګه امام راغب په مفردات کې ویلي دي شیطان دا ویلی کېږي هر سرکش ته که هغه د انسانانو نه وي که د پیرانو نه وي او که د حیواناتو نه وي نو هغه بیا ډېر عامه معنی چې راغه کړل شیطان هر سرکش متمرد سرکش ته وایي که په انسانانو کې څوک سرکش شو هغه ته هم شیطان وي او که په پیرانو کې څوک سرکش شو نو هغې ته هم شیطان ویلی کېږي او که په حیواناتو کې شو نو هغې ته هم ویلی کېږي لکه یو روایت کې اوښانو ته شیطان ویلی شوی دی اوښان ولې دا هم سرکش دي چې کله اوښ له غوسه ورغله بیا سړی چک په سړي لګوي او دارنګې سړی ته نه بیا بلکل نشي خلاصېدلی چې کله اوښ په قهر شي او سرکشۍ ته ورسېږي نو دې ته په حدیث کې شیطان ویلی شوی دی دې د وجې نه حدیث کې راځي چې تاسو د اوښان چې کوم ځای کې تړلی کېږي او ګیاګانې خوري هلته تاسو مونځ مه کوئ ځکه دا شیطان دی چې ته چک به در باندې ولګوي سرکش دی او هر چې ګډې بېزې کوم ځای کې ولاړې او ته هلته مونځ کوې نو کېږي اگر که پچې پرتي د هغو نو هم په هغې د پاسه که ته ولاړې مونځ پکې هم مونځ کېږي نفس جایز ده خو د پنغاړو د ګډو بېزو کې تاسو مونځ کولی شئ لیکن په پنغاړو د اوښانو کې تاسو مونځ مه کوئ وجه دا ده چې دا سرکش دی داسې نه چې چک در باندې ولګوي او خوږ دي کي او نور کارونه در سره ودې وي نو ځکه د هغو په ځایونو کې تاسو مونځ چې هغه مه کوئ بیا به د حضور برابرېږي نو دې ته به د فکر شي څه راته ونه وي الی شیاطینهم خپلو هغه شیطانانو ته مشرانو ته لاړ شي چې هغه د یهودو مشران هم دی او د مشرکانو هم دی او د منافقانو ټولو ته شاملېږي هغو له ورشي نو قالو نو دوی وایي انا معکم هغو ته ویلي چېرته تللی وایي هغو مجلس ته ولې ورتللی نو دوی ورته وایي انا معکم یقینا مونږ خو تاسو سره ملګري په دین کې او په مدد کې مدد مونږ د تاسو سره کوو عقیده مو ستاسو سره ده ایمان او دین کې تاسو سره مونږ ملګري ستاسو چې کوم دین دی او ستاسو چې کومه عقیده ده مونږ هم هغه ده او دارنګې مونږ د تاسو سره مدد چې د هغه کوو نو هلته بیا ولې ورتلی څه فایده ده چې ورځئ وله د مؤمنانو مجلس ته د څه فایدې لپاره بیا ورتلی نو چې موږ سره په دین کې ملګري یاستئ نو دوی وایي انما نحن مستهزئون یقینا موږ ټوکې کوونکي په مؤمنانو پورې مستهزئون استهزاء ویلی شي ټوکې کول او دارنګې د هزء نه مأخوذ دی په معنا د سپکولو سره هم راځي احتقار او دا د منافقانو صفت دی چې دا ایمان والا پورې ټوکې کوي ایمان والا سپک ګڼي دا د منافقانو علامه ده منافق اعتقادي علامه ده الله پورې ټوکې کوي رسول پورې دارنګې صحابو مؤمنانو پورې ټوکې چې د هغه کوي هسه دا هم ده چې د الله او د رسول خبره نه مني په مجلس کې ناستي رسول الله صلی الله خبره وکړي صحابه یو خبره وکړي الله او د رسول خبره بیانې ده صحابه نو موږ هغه پرېږدو هغه سپک ګڼو او پرېږدو عمل چې د هغه پرې نه کوو
لا تتخذوا آیات الله هزوا دا الله آیاتونه په ټوکه منې چې ټوکه څه ته وایي هزا معنی دا ده ترک العمل به چې تاسو په هغې عمل نه کوئ او څه توجه ته نه ورکوئ نو ګویا کې دا دې پورې ټوکې دي لکه سړی قرآن ته ناست دي قرآن اوري خو هېڅ عمل پرې نه کوي قرآن اوري او هېڅ توجه ته نه ورکوي نو دا داسې دی ګویا کې ته قرآن پورې ټوکې کوي والعیاذ بالله نه بلکې قرآن ته چې موږ کینو موږ به پرې عمل کوو او عظیم به ګڼو د هغې عظمت به په زړه کې د هغې سره به محبت او مینې او د عمل په نیت باندې به کینو نو دا به صحیح دا د ایمان والا صفت دی به انما نحن مستهزئون مستهزئون مفعول حذف دی مستهزئون الله والرسول والصحابه الله او رسول صحابه او مؤمنانو پورې موږ ټوکې چې هغه کوو هسې ورځو لیکن د هغو په خبر عمل نه کوو دویم هغو پورې ټوکې سپکې ګڼو مستهزئون او استهزاء چې دا سخريه نو د دې نه منع راغلی چې مؤمنانو پورې به تاسو دا نه کوئ مؤمنان سپک ګڼل ځکه دې کې به ډېر ګناهونه راجمع کېږي ټوکې چې څوک چا پورې کوي دې کې ډېر ګناهونه یو خو تکبر کوي دا ځان لوی ګڼي په هغو باندې هغو ته سپک ګوري احتقار المسلمین پکې راځي او بل دا دی چې کله کله به د هغې غیبتونه چې هغه هم کوي نو ډېر ګناهونه په دې کې راجمع شي او دوی د سخریه هم وي بعض علما فرق کړل سخریه چې دا په اشخاصو کې راځي او استهزاء چې نو دا عامه ده په اقوالو پورې په اعمالو پورې او په اشخاصو ټولو پورې دې ته شاملېږي دا کله سړي یو عمل پورې ټوکې کوي کله د هغه یو خبره پورې ټوکې کوي او خاندي او کله د هغه شخص پورې ټوکې چې راکوي دې ټول ته استهزاء وي او سخریه دې ته وي چې د چا د شخص پورې ته ټوکې کوي مسخرې ورپورې کوي هغه سپک ګڼي د هغه شخص نو دغې ته وایي سخریه او دارنګې سخریه هغې ته ویل کېږي سخریه انما نحن مستهزئون یقینا موږ چې ټوکې کوونکي په هغې پورې نبي صلی الله علیه وسلم به استهزاء چا پورې نه ده کړې او نه یې کوله لیکن کله ناکله به خوشطبیعتي چې هغه به کوله چې هغې ته مزاح وي علماو لیکلي دي نبي صلی الله علیه وسلم په 63 کال عمر د هغه و او د نبوت نه وروسته تقریبا 30 کال عمر چې هغې تېر کړی دی په دې ټول عمر کې هغه نه چې مزاح نقل ده نو دا 22 کرت نقل ده 2 شو په ټول عمر کې هغه 22 کرت مزاح چې هغه کړی ده خوشطبیعتي چې دا به کله کله کوله په هغې کې به هم ډېروالی نه کوي لیکن کله ناکله د چا سره یو سړی خوشطبیعتي یو د خندا خبره وکړي نو دا جایز ده چې طبیعت یې خوشحاله شي طبیعت یې برابر شي د هغې لپاره یو مزاح چې د هغه سره وکړي نبي صلی الله علیه وسلم به کله کله دا کوو په دغه کې مدینه کې یو ماشوم عمر نوم یې هغه یو بلبله ساتلې وه بله ورځ چې هغه مړه شوې وه نبي صلی الله علیه وسلم خوشطبیعتي کوله او ویې فرمایل یا ابا عمر یا عمر ما فعل النغیر ای عمره چې ستا هغه بلبل چې دغه څنګه شو نو دا یې د ماشوم سره خوشطبیعتي چې هغه کړې ده داسې ښکلی نبي چې هغه کې به تکبر او لویي به نه وه په چا به ځان بره غټ نه ګڼو ماشومانو سره به کله کله خوشطبیعتي کوله همدارنګې یو حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم له یو بوډۍ زنانه راغله کور ته نبي صلی الله علیه وسلم سره خوشطبیعتي کوله نو ورته وفرمایل چې بوډۍ ښځې به جنت ته نه داخلېږي هغه ډېره خفه شوله او ډېره پریشانه شوه نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې بوډۍ به نیسي ماله تاسو نه بوډۍ نه به ځوانانې سازېږي که نه دا وګوره خوشطبیعتي ورسره وکړه خوشطبیعتي کې هم نبي صلی الله علیه وسلم داسې خبره نه کوله چې دروغ ووایي ایا یو مسلمان سپکي بلکې هغې کې هم نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل که زه خوشطبیعتي هم کوم نو هغې کې زه حق خبره کوم نو دا صحیح خبره ده که نه چې بوډۍ به جنت ته نیسي ماله بوډایوالی دا به بوډاوالی دا به د انسان نه لرې شي سړی که زنانۍ دا به ځوان شي 33 کالو په عمر باندې باید د جنتینې 33 کالو په عمر باندې سړي او ښځې به د 33 کالو په عمر وي بوډایوالی دا به پرې نه راځي بچي به نه راوړي بوډاوالی به پرې نه راځي حدیث کې راځي قوت به برحالي رنګونه به برابر خوراکونه مزیدار تشې مې تیزې ډکې مې تیزې دا به پکې نه وي د ورېښمو کپړې به وي او خوراکونه به وي وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون الله فرمایي جنت په نعمتونو کې مینه وکړئ د دنیا به څه نعمتونه چې هر څونه بنګړۍ جوړه کړي سواله به ترې مړ هر څه به پاتې نه
د دنیا نعمتونه دا همیشه نه دي د جنت نعمتونه همیشه دي په دې کې مینه وکړئ او د دې جنت نعمتونو لپاره ځان تیار کړئ صحیح ایمان راوړئ مونځ کوئ عبادت کوئ الله ته توبې وباسئ دا جنت نعمتونه به الله درکړي مزې به کوي به الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي انما نحن مستهزئون النبي صلی الله علیه وسلم کله کله خوشطبیعتي شي هغه به کوله دا رنګ یو راځي راځي چې کسانو لراغله یا یو کس یا ډیر وته ویل چې یا رسول الله موږ جهاد ته ځو موږ لا وکان چې دغه پکار دي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ما سره وکان نشته خو د اوخ بچي دار سره شته ده که په دې باندې تللی شي نو هغه ته یا رسول الله موږ په وکانو په بچو باندې موږ څه وکړو موږ له وکان پکار دي چې موږ په جهاد کوو په ځو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا وکان کوم نه دي زیږولي مګر اوخ زیږولي دي دا کوم د چا بچي دي کنه نو ګور دلته خوشطبیعتي سره وکړه ځکه کار څو لغه ټوک شي د چا بچي دی کنه دی نو دا خوشطبیعتي و نبی صلی الله علیه وسلم د دې مرګرو سره وکړه انما نحن مستهزئون د سړي سره چې کله کله خوشطبیعتي کې د سړي سره مینه پیدا شي ولې هر وخت چې ته د کور بشر په تندې باندې 12 بچي وي نو څوک هم سره به خبره نشي کولای نو سره ښځه خبره کولای شي نو سره ننګور کولای شي نو سره بچي کولای شي هغه په تندې 12 بچي او په غصه او په بد اخلاقۍ کې ناس دي دار سره ته به نفرت کې منډوي نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق چلول ډیر د کله کله به د مرګرو سره د خندا یو خبره چې هغه به وکړه خوشطبیعتي به سره وکړه انما نحن مستهزئون ځکه اخلاق دا غړي روچتو او ارچا سره په فراخ ټنډه باندې ملاوي دو الله يستهزئ بهم ويمد في طغيانهم يعمهون الله رب العالمین داغه صفت دا چې غیرت کی ما درته مخکې ویل حدیث چې په مؤمنانو باندې په ایمان والو باندې الله غیرت کوي الله رب العالمین وسدیو هغه بدل الله اخلي او د دیو د پاره سزا ذکر کړی دا یو دنیوي سزا ده او بل دینی سزا ده دنیوي سزا دا چې الله به دیو پر ټوکی کوي دی مؤمنانو پر ټوکی کوي الله رسول پر کوي قران پر نو الله به دیو پر ټوکی کوي او بل دا دی چې په دنیا کې به دیو جن د پریشانی وي تنگ جن او سخت جن به الله دیو ورکوي دی منافقانو لا والعیاذ بالله الله یستهزئ بهم الله تعالی ټوکی کوي په دیو پورې یستهزئ صيغه د فعل مضارع راوړل علما په دې کې نقطه دا وی چې فعل دا دلالت کوي په تجدد او په حدوث باندې وخت په وخت باندې الله رب العالمین په منافقانو پر ټوکی کوي او یو د انسان ټوکه ده یو د الله ټوکه ده په دې کې فرق دی ځکه د الله ذات د بندگانو نه جدا دی نو د هغه ټوکې چې دی نو داسې کوي څنګه چې د هغه د شان سره لایق وي بعض مفسرین وایي چې دلته استهزاء دا خو د الله د ذات سره لایق نه ده چې هغه د یو سړي پر ټوکې وکړي او خندا دې وکړي دا خو نه ده لایق نو دې وجه له هغې داسې معنی کوي چې الله رب العالمین هغه سزا د ټوکې به ورکوي دې ته او دې ته استهزاء مشاکلتن ویلې ده لکه جزاء سیئه سیئه بمثلها داسې مثال دی چې د بدۍ جزا چې ده نو دا هم بده وي نو هغو ټوکې کولې نو الله هم ټوکې کوي نو د هغې د مشاکلت د وجې نه الله یستهزئ ویو کنې مطلب اصل کې دا د معنی دا ده چې الله رب العالمین هغه بدله د ټوکو اخلي دیونه یا سزا د ټوکو ورکوي دیو ته د دیونه د ټوکو چې کوم هغه بدله د هغه ته الله اخلي او دویم الله رب العالمین به سزا د ټوکو ورکوي دیو ته جزا د ټوکو به ورکوي دیو ته نو دا معنی چې هغه کوي لیکن دا تعویل دی راجح معنی چې هغه دا ده چې الله ټوکې کوي خو څنګه چې هغه د شان سره ښایي ځکه قانون دا دی چې یو قبیح عمل دی او یو خلق د قبیح دی په دې باندې به علما پوهېږي دا خبره په ځای باندې پرېږدو خو یو د قبیح شي پیدا کول دي نو دا کمال دی مار لړم الله پیدا کړی دی دا کمال دی اگر که مار لړم یو قبیح شی دی سړي له ټک ورکوي و د الله حکمتونه پکې دي او فایدې پکې دي نو الله د دې پیدا کوونکی دی نو دا بد عملونه په دنیا کې چې دي د دې پیدا کوونکی الله دی دا د الله کمال دی نیک عملونه پیدا کړي د بد عملونه امتحان کوي په بندګانو یو کسب د قبیح دی چې یو سړی دا ګناه به کوي دا بد عمل کوي نو دا بد عمل چې کوي نو دا کسب دی دا اوس قبیح عمل دی او خلق د قبیح چې دی نو دا کمال دی دا قبیح عمل نه دی
الله رب العالمین چې دا ټوکی کوي بده پورې څنګه ټوکی کوي نو په دنیا کې په قسمه قسم طریقو سره الله رب العالمین په دې پورې ټوکی کوي چې الله باقي کې پويږي او دارنګه آخرت کې هم دې پورې ټوکی شي راغی کوي دنیا کې ټوکی شي راغی دام دي بعضي مفسرین وایي چې په دې باندې اجرا د احکام شرعیو کوي دا منافقان چې په دې باندې احکام شرعي جاری کیږي او منزل عبادتونه دا کوي لیکن الله له ثواب نه ور کوي نو دا د شرک الله په دې پر ټوکی کوي احکام شرعیه دا په دې جاری کیږي احکام شرعیه باندې به دې عمل کوي لیکن الله رب العالمین دې ولا فائدہ نه ور کوي او د دې اجر او ثواب چې هغه ته نه ملاويږي نو ګیا کې الله په دې پر څه کوي ټوکی چې راغی کوي کوم منافق سره د زنای وکړه نو دا به رجم کیږي که وعده والی که بې وعدې نو په دروب وهلی شي او دارنګې چې نورې کومې احکام شرعیه او حدود شرع هغه به پرې نافظ کېږي عبادات چې دي اعمال شرعیه هغه به کوي لیکن د دې ثواب به ورته نه میلاویږي دارنګې استهزا چې هغه دا ده چې دا هم بعضې مفسرین وایي چې د جنت په لاره باندې به دې روان شي قیامت کې الله ورته وایي زه جنت په لاره باندې چې اندازې ته ورسې بېرته به الله راتاو کړي ملائکه ته به وایي شابه تاوې کوي د جنت لایق دی نه دی ورته روان کوي دا دی پر ټوکی دی والعیاذ بالله د الله د ټوک نه الله موږ وساتي چې دا څومره غټه سزا ده چې دیو ته ملاویږي د جنت په لار روان کړي دی به خوشاله شي بیرته به الله راټاو کوي چې د جنت لایق نه ورته روان کوي دا رنګ قیامت میدان باندې چې کله دی روان شي نو دی به په بعضې ځای ته چې مؤمنانو سره به یو ځای روانې په تیاره کې به دی نو په دې کې اول به سره لږ رڼا رڼا به الله مړه کې به تیاره کې پاتې نو به مؤمنانو ته وي چې مؤمنانو تاسو موږ لږ رڼا راکړئ چې موږ په دا لاره چې دغه وینو تاسو په رڼا کې روانه چې موږ دغه رڼا مړه شوله لږ رڼا وه په دنیا کې لږ غوندې ظاهري ایمان یې راوړی و هغه رڼا لږه وایي سمړه شوله نور کار یې ونه کړه مخکې او د مؤمنانو کې صحیح عملونه یې کړي دي صحیح عقیده ده صحیح ایمان یې رڼا سره ډېره ده او تیزه رڼا د لار په یې روان دي نو مؤمنان به ورته ووایي چې موږ سره دلته رڼا نشته ستاسو تاسو لاړ شئ فلتمسو نورن تاسو روسته لاړ شئ روسته او هلته رڼا چې هغه ولټوئ دنیا ته واپس لاړ شئ یا روسته میدان حشر ته لاړ شئ او د اخذ نه ځان سره رڼا را واخلئ او را یوړئ نو دا هم دوی پورې ټوکې دي چې دا به اوس موږ څنګه واپس شو د میدان قیامت ته موږ رڼا را واخلو دنیا ته واپس شو او موږ به رڼا چې هغه راوړو نو دا هم دوی پورې یو قسم استهزا ده ویمندهم الله تعالی زیاتې کوي دیو لره فی طغیانهم په سرکشي دیو کې یعمهون په داسې حال کې چې دی حیران او پریشانه به وي ګډوډ به وي د دیو دا سرکشي وخت په وخت باندې الله زیاتوي فی طغیانهم سرکشي د زیاتېږي د منافقانو او د دې ګمراهانو فاسقانو سرکشي ورځ په ورځ زیاتېږي په داسې حال کې چې هغه به حیران به وي او ګډوډ به وي د دنیا کې به دیو ته سکون نه ملاویږي سکون او دا حال تاسو ګورئ ډېر کافران شته په دنیا کې منافقان سړي زنانه چې ډېرې پیسې ول الله ورکړي دي ښه کورونه ښه ګاډي ښه خوراکونه لیکن سره د ډېرو پیسو د خوراکونو دې پریشانه دي وجه دا د دین پکې نشته ایمان پکې نشته او دویم دا چې نیک عملونه نه کوي ټوله شپه ورځ د الله په نافرمانۍ باندې لګېږي نو الله له تنګ ژوند ورکړی دی تنګ ژوند د هغه خلکو دی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الله فرمای چا چې زما د ذکر نه د قرآن نه او زما د یاداشت نه او زما د ذکر کولو نه مخ واړو نو د ده لپاره به تنګ ژوند دي ژوند به تنګ وي پریشانه وي تاسو ګوره ډېر کافرانو ملکونو کې خلک یې خودکشي نه کوي ځان وژني او دلته مسلمانانو ملکونو کې ډېر سړي زنانه داسې چې زهر وخوري او دارنګې ځان پانسي کړي ځان ولي خودکشي چې هغه کوي په دې وجه باندې چې په دې ژوند کې زړه راتنګ دی دا ولې راتنګ شوی دی دا د ګناهونو د وجې نه که چېرته د مونځ کولی او دارنګې ذکر یې کولی صدقې کولی او دارنګې عبادت د الله بندګي کولی قرآن یې ویلی قرآن ته کېناستلی د هغه قرآن تلاوت یې کولی نو د ده دا زړه به نه راتنګېدلی اگر که مصیبتونه پریشانۍ الله په ایمان والاو راولي خو دې ته نه رسېږي چې ځان دې پانسي کړي او ځان دې مړ کړي دې ته نه رسېږي دا د دې زړونه الله راتنګ کړي دي ژوند ول الله راتنګ کړی دی دا د دې منافقانو حال دی او موږ او تاسو ګورو په سترګو باندې چې سره د ډېرو پیسو نه هغې پریشانې دي
او دا پریشانی وخت باندې الله زیتی ويمدهم فی طغمت مد یمد کله په معنا د مهلت سره راځي او کله په معنا د زیتواله سره راځي دلته معنا د ويزيدهم نه مجاهد رحم الله دا معنا نقل کړی دا ويمدهم الله زیتی کوي دیو لرا فی طغیانهم د دیو په سرکشي یعمهون فلاس حال کې چې دی به حیران یو ګډوډ وي دا عمه چې دی بل صفت د منافقانو یو عمه د عمه چې دا د سترګو لونواله ته وي یو عمها د عمها دا د زړه لونواله ته وي کېږي لیکن کله کله یو بل په معنا باندې مرাজি لیکن غالبا عمه د سترګو لونواله دی او عمها چې دا نو دا د زړه لونواله دی زړه لاندې دی دیو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين پدې کې د جو هغه اخري قباحت چې هغه بیانوي یو دا دی چې گمراهي چې هغه واخستل او هدایت یې پرېښودو او بل دا دی اخري صفت دا دی چې دیو هدایت منزل کې نه دی هدایت لنه راځي د هدایت په لار باندې نه روانېږي وما كانوا مهتدين نو دای اخري صفت دی د منافقانو او به د هغې لپاره مثالونه الله رب العالمین چې هغه ذکر کوي اولئک الذین دا هغه کسان لی اولئک که مخکې موږ ول اشاره ده هغه کسان چې هغه موصوف دي په دغه صفاتو باندې چې دا 15 تقریبا ذکر دي ځای پر ټول یا دي ځای پر څوارلس ذکر شو وما كانوا مهتدین سره به پوره کېږي نو دغه کسان چې موصوف دي په دغه مخکني صفاتو باندې دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې اخذت او واخذت ګمراهي بالهدى په بدل د هدایت کې اشتراط سے دغه چې یو سره پیسې چاله ورکي او داغه نه مبيعه اخلي نو دته اشترا وي نو دیوم د سړي چې دا گمراهي هغه واخصل او هدایت چې هغه د لاس ورکو نو دا مشابه شو د تجارت سره په تجارت کې د سوي سره یو شی ورکي یو بل اخلي پیسې ورکي او مبيعه اخلي نو دغه شان ته دیو مکلو گمراهي چې دا نو هغه واخصل او هدایت د لاس ورکو نو په دې تجارت کې ګټه وکړه الله وی فما ربحت تجارتو فسیس ګټه ونکړه تجارت دیو وما كانوا مهتدين او نه دوی لار مندون کې او هدایت مندون کې یا نه دوی روان په هدایت لار باندې دی واخستلو گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې په دې سوال لې چې هدایت د دې سره کوم ځای کې چې هدایت ورک دا خو دي منافقان دي او په ځل کې کافر دي منافق اعتقادي دي نو دې سره هدایت د کوم ځای دی چې د هدایت ورک او گمراهی واخستله دا خو علاوه وی چې دې سره خو هدایت وې کنه دې سره هدایت نشته او الله وی گمراهی واخصو هدایت ول ورکو نو راغه جواب مفسرین کوي چې دلته یو جواب خدا دې چې مراد د خدا نه هغه هدایت دی چې مخکې دی راوړو ایمان چې مخکې آیتونو کې ذکر شو قالوا آمنا منافقان وایي چې موږ ایمان راوړی دی آمنا بالله وبالیوم الاخر نو دغه هدایت چې دی نو دغه پرېښودلو دغه لږ ایمان و دغه پرېښودلو او به ګمراهي چې هغه واخیستله لږ ایمان ورسره و په اوله کې ایمان راوړی دی لږ نو دغه ایمان دغه هدایت و دغه پرېښودلو ګمراهي چې هغه واخیستله دویم قول دا دی چې د هدا نه مراد هدایت فطري دی کل مولود یولد علی الفطره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هر یو معصوم چې الله پیدا کړي نو په فطرت د اسلام باندې پیدا کړي نو مور پلار راولږي هغه يهودي کې یا نصراني کې یا مجوسي کې کله چې هغه مجوسياني نو دا هدایت فطري د منافقانو سره په اسلام فطرت باندې الله پیدا کړو دغه هدایت فطریم د الله سور کو هغه پرې خصو درې په ځمانه گمراهي چې هغه واخستله دریم جواب دا چې اشتراک کله کله یو شی ورکول بل اخستل کله دې ته وی اشتراک او کله اشتراک په معنا د نفس خو خول سره راځي اشتراک معنا دا شی خوخ او غره کو
نو دلته دا معنی ده اشتروا الضلالة معنی دا چې دوی خوښه کړه ګمراهي بالهدى په هدایت باندې نو به اشکال نشته دی اشترا په معنا د خوښولو سره د غوړه کولو سره راځي ګمراهي د منافقانو غوړه کړه ځان لا او دای خوښه کړه او هدایت چې نو هغه غوړه نه کو هدایت و نه خو ګمراهي چې هغه واخ سره غوړه کړه نو د دیو دا معامله چې دا مشابه شو د تجارت سره نو تجارت کې خلک ګټه کوي کنه الله فرمایي دی خو ګټه ونه کړه په تجارت کې بلکې رأس المال هم تلاړت غټ تاوان والا کله کله سره دي چې تجارت کې پاګه کې ګټه وکی نو کله دي چې پاګه کې الله له ګټه ورنه کې لیکن اگر رأس المال چې کم دی رأس المال چې هغه کومه پیسې د سره وي سر د مال هغه تاسو باقی پاتې شي کنه هغه ډېرې پیسې کو ته حاصل نشو ګټه دی ونه کړه لیکن دا سر د مال چې کم د 500 روپۍ تاسو سره د سره باقی پاتې نو دې منافقانو چې دې ګمراهي واخستله غوړه کړه او هدایت یې پرې خوستلو نو تجارت کې ګټه خو ونه کړه لیکن ورسره الټه تاوان یې وخت تاوان دا دی چې هدایت هم د لاس ورکو او راتلونکي زمانه کې هغه هدایت نه طلب کې هدایت هم د لاس لاړ هدایت لاره دې بالکل خطا شوله نو دې ته وی د رأس المال تاوان کوله والعیاذ بالله فما ربحت تجارت فسیس ګټونه کړه تجارت دیو وما كانوا مهتدين او نه دیو لار مندون کې و هدایت مندون کې یا وما كانوا مهتدين او نه دیو د هدایت په لار باندې روان هدایت لار چې هغه پر خدای په هغه باندې بالکل روان نه دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فدې کې الله رب العالمین اوس د منافقانو مثالونه بیانوي د ایمان والو مثال ذکر کول د ضرورت نشته دی ځکه چې کامل متقین دغه صفات ښکارې درسو کې پیژني د ښکاره کافرو مثال بیانول تم ضرورت نشته دی ځکه چې هغه خلک پیژني چې د ښکاره مشرک کافر دی لیکن د منافقانو مثال بیانول ته ضرورت دی د لپاره چې خلک یې خو پیژني خو واضح شي خلکو ته په مثال باندې شیخ معلومیږي یو شی مثال چې ذکر کړي نو خو وضاحت دغه ممثل پکېږي ځکه الله رب العالمین د منافقانو مثالونه بیانوي دو مثالونه بیان کړي دي یو ته ناری مثال وي د اور او بل ته مائی د اوبو مثال او باجوي چې دا ځان د منافقانو مثال نه دی بلکې دا د کافرو مثال هم دی او د منافقانو د دوړو مثال دی لپاره چې د دوړو وضاحت چې هغه په الله وږي مکه دوړ ډلې بیان شي یو د کافرانو او بل د منافقانو د دوړو لپاره دا مثالونه بیانوي او قرآن کریم کې الله رب العالمین ډېر څه مثالونه بیان کړي چې زموږ استادانو به چې 400 یا 500 مثالونه الله رب العالمین قرآن کې بیان کړي دي او په لفظ د مثلو سره چې بیان کړي په لفظ د مثلو دا درې مثالونه قرآن کې الله بیان کړي دي ذکر چې د هر عاقل په کلام کې مثال وی او دارنګي چې ځان ته څوک هوښیار خلک وای نو هغه په خپلو خبرو اترو کې مثالونه ذکر کوي د پاره د وضاحت نو الله رب العالمین په قرآن کې مثالونه ذکر کړي په لفظ د مثلو سره درې دي او چې عام مثالونه راجمه کړي نو هغه تقریبا 500 ته برسي او بلکې دا غنم زیاتیږي کله کله په لفظ د مثلو سره مثال راوړي کله په حرف کاف سره مثال راوړي او کله کله د سوق د کلام دغه مثال معلومیږي اگر که لفظ د مثلو کاف پکې نه خو د سوق د کلام په دې شوی چې الته مثال وي قرآن کې ډېر آیاتونه کې به دا خبره مشته چې د سوق د آیاتونو دغه مثال معلومیږي به نو په لفظ د مثلو سره قرآن کې څو مثالونه دي تقریبا او مثال راوړلو کې فائدہ چې هغه دای چې قرآن کې الله دې فائدې ذکر کړې دي یو وروسته شپږ دیرش کې دې فائدہ چې هغه ذکر شوی دا شپږ دیرش نه په شپږ آیات کې فائدہ ذکر ده چې الله په مثال بیانولو کې
څه حکمت دی نو په دې باندې بعض خلکو ته هدایت کیږي او بعض خلک په دې گمراه کیږي بعض خلکو ته الله په هدایت کیږي نو بعض خلک په دې څه کې گمراه کیږي دا د مثال فائدہ ده دویم د مثال فائدہ او حکمت شری سورۃ ابراهیم کې ذکر شوی دی چې هغه تذکر دی پن او نصیحت اخستل د مثالونو لا درېمه فائدہ او حکمت چې هغه سورۃ حشر اخري رکوع راغلی لعلهم يتفکرون الله مثالونه بیانې دي لپاره چې آخرت په کې فکر وکړي په مثال کې به فکر کې سوچ وکړي مشبہ معلومه مشبہ به وجه د شبه دا به معلومه او باقي به فکر کې کینو وعظ نصيحت هغه به ته د دین اخلي او دارنګه په سورۃ عنکبوت کې الله رب العالمین فرمایلی دي چې په مثالونو باندې چې څوک پیږي نو هغه عالمان دي د قران په مثالونو چې څوک پوه شونه بس الله فرمایي د الله تر طرف نه دته د عالم لقب ورکړی شوی دی دا عالم دی چې څوک په مثالونو قران باندې پوهیږي به دا مثال اکثر مفسرون لګولې دی د اول مثال دای دغه سره لګولې دی د منافقانو سره د لپاره چې دغه وضاحت چې دغه پیری شي منافقان خلکو ته خو واضح شي څه صفات بیان کړو نو وسو له مثال بیانې د لپاره چې پر وضاحت لري نو معنی به دا ده مثلهم به مثل په شری نو دا کله کله په معنی د مثال سره راځي مثل کله په معنی د حال سره راځي حال عجيبه او مثل کله په معنی د بیان سره راځي او مثل کله انواع د بیاناتو ته هم ویل شي نو مثل معنی مثال مثل معنی حال او مثل دا په معنی د حال عجیبه سره چې هغه هم راځي او مثل په معنی د بیان سره راځي دلته مثل مراد شي هغه حال له مثلهم حال د منافقانو کمثل الذي بشان د حال د هغه کس دی استوقد نارا شغه بل کړي وو فلما اضاءت ما حوله ارکلا چرنا کړي دا ور هغه سوچ چا پیر د دنري ذهب الله بنورهم نبوز الله تعالی د دې وغرنا چې کومه نو هغه الله بوزي وترکهم او فرید دی ولرا فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نویني پتیارو کې بعد چې هیڅ نویني سمونو د کانې دی د حقنا بوکمنو ګونګین دی د حقنا عمن اولان دی د حقنا فهم لا يرجون پس دین را ګرځي د گمراهی نه حق تا مثلهم که هم ضمیر بس د منافقان اخري ډول تراجی دی بنا په قول مشهور قول د مفسرینو باندې نو حاصل شری هغه دا دی یو سړی دی چې هغه په یو دشته بیابان او په صحرا کې د شپې روان دی غور ته ضرورت دی نو دا راولګید او غور چې دی هغه لرګي را جمع کړو او سور ځان ته بل کو د لپاره چې دی ور نه فائدې والی ګرم بم شي دی ورته او دویم دا دی چې نور کوم ضرورتونه چې د دې نو هغه په دې ور باندې پوره کی او رڼا بم شي دیتا کدل ته ماری لړمی د لټک ورکې نو دا بم تخکاره شي ځکه چې ور رڼا وکړي نو دغه سړی تخکاره کیږي چې شمال واستک رانه کی ضرر رانه کی د دې ور په بل اول باندې دا فائدې حاصل ګرم بم شي د ضرري شیانو او د ضرري حیواناتو او د حشراتو د ممزان وساتي لارم پاغه باندې ویني نو د ور بل کړي د باندې کې دغه فائدې شری د تحصیلي نو په دې کې اچانک هوا راولو ته لو استد د هغه ور چې د هغه د هغه رڼا چې د هغه ختم کړل اور ول ملک چې اور ول ملک نو دا ډیر په تیرو کې پاتې شي نو ویني نو ډیر پریشان دی او ډیر حیران او پریشان ده پاتې شو وجلال په ډیرو تیرو کې یو خو د شپې تیر ده بل د صحرا تیر ده او بل د سي تیر ده چې دا مخکې رڼا او چرنا اچانک بند شي که استخلی نو سړي باندې تیر به ډیر زیته وي نو دا په دوه درې قسمه تیرو کې پاتې شو او اوس هیڅ نه ویني او ډیر پریشان دی نو دغه پریشانې ته تو وګوره کنه نو دا رنګ حال د منافقانو هم دسه دی منافقان خلکو په دنیا کې آمنا ویلې ده په قربان لا اله الا الله کلمه ویلې ده لیکن په ځکه منکر دي دا غین او دغه عقیده نه مانی
نو په دې آمنا ویلو باندې دیو ځان ته څه د دنیوي فایدې حاصلې کړې ځکه چې مؤمنان به ورسره نکام کوله او لور به ول په نکاح باندې ورکوله چې کدی مؤمنان دي ځکه چې کلمه د آمنا وی او لا اله الا الله کلمه وای په مال غنیمت و دیو ته حساب ملاویدله زکات به مسلمانانو ول ورکو چې ګړه به سره کوله او دارنګه په آمنا ویلو باندې دوی بل فائدہ دا حاصل کړ چې مؤمنان نزان په امن کې دوی به سره جنگ او جهاد نکو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلم دي چې د منافقانو سره جنگ شروع کوم نو خلک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وژني ځکه ظاهره کې کلمه وی مونږ کې عبادت کې بعض اعمال د مسلمانانو سره یو ځای کې نو که زه ملکم نو خلک وایي چې مرګري وژني خپل نو دغه څه فائدې ځان ته حاصل کړي لکه غور چې سړي بلک ځان ته په دې باندې څه فائدې حاصل کړي نو په دې کې اچانک په دې باندې مرګ راغی منافقانو باندې دنیا خو فائدې اخلي خو چې مرګ پر راغی نو د دې هغه منافقت هغه کومه فائدې چې هغه ختم شولې اوس په تیارو د قبر کې دي په تیارو د میدان حشر کې دي او په تیارو د جهنم کې به قبر کې بم تیری او د قیامت په ورځ باندې بم په تیارو کې ولاړی او به الله جهنم ته بوځي او جهنم د تیارو زیره رڼا په کې نشته چې دالته پر راحت کې او رڼا ته لګېدلی ولایذ بالله او یاد دیو منافقت به مؤمنانو ته راخاره شي بعض وخت الله امتحانات راولي ایسته د منافقانو هغه منافقت ته مؤمنانو ته ښکاره شي چې خد دا ځان ته به بزرګ وو او د بسان ته دا ویلو غره دا خو د کافرانو مرګره شو او دا خو د خود لپاره کار کوي ګوره او دا رنګ په دغه وګوره داسې دغه کې وس پیدا شو دا منافقت الله د مؤمنانو ته راخاره کینو په تیارو د منافقت او دا رنګ د کفر کې او په تیارو د شک کې چې هغه بس پاتې شي دا ډېر عجیب مثال دی په دې باندې منافقان هغه سړي ته راخاره شي چې منافقان خلک چې دي دا په دنیا د پاره د دنیا مفاد د پاره ایمان راوړی دی په دې باندې ځان ته په دې آمنا ویلو ځان ته لګ لګ فائدې د دنیا حاصل کړي لیکن شکل په دې باندې مرګ راغی یا منافقت راخاره شو نو دغه فائدې به ختم شي به په تیارو کې لکه څنګه چې دغه اور والا دی ځان ته اور بل لګ فائدې ځان ته حاصل کړي اچانک په دې باندې یو سړی راغله اور بند ک الله ولا نو دې په تیارو کې پاتې شو پریشان دي او حیران دي د قرګ منافقان به پریشان او حیران دي دیم قبولدار چې دا مثال دی د ښکار کافرو مثال دی دا به مثال د څه جوړي هغه چې دا ایستو قدلارن چې دا مثال دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه ته راولېګو په مکه کې هغه د قران رڼا بل کړل قران به بیانو توحید به بیانو او دارنګه احادیث به بیانول نو د قران رڼا چې هغه په مکه کې چې هغه بل کړل په دې کې مکه کې څه کسان وو هغه د دیونه لټکی واخصله د رڼا نه فائدې واخصله ور د بلک د و چې هغه قران دی د دغه رڼا نه چې دی نو صحابه خپل لټکی بل کړو او فائدې ته واخصله یو دا رڼا چې هغه من روانه او روانه ولر علاقه ته ورسره تدبر چې مدینه ته دا رڼا ورسېدله او مدینه په علاقه کې هم صحابه پیدا شو هغه د دې ور نزان رڼا چې هغه راواخصله په دې کې د کافرانو د دې ور او د دې رڼا د بلولو والا څه عزت ونکو مشرکانو کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رڼا بل کلی و د دې عزت یې کړی وي او د دې احترام یې کړی وي د ادب یې کړی وي او دغه رڼا په باقي ساتلو کې دیو مدد کړی وي لیکن دې راولې کې د مشرکان کافران او د دې رڼا د بندولو کوشش کوي چې دا رڼا ختمه کړي د قران درسونه د قران بیانول د توحید بیان نه دا ختم کړي په دې کې الله رب العالمین خو ډېر لوی ذات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړ چې زه هجرت وکړه نو دا رڼا الله رب العالمین هغه په مکه کې مړه کړله بند یې کړله او دا رڼا چې دی د هغه مکې نه ویستله ولاړ مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او هلته صحابه پیدا شو او زید شو او د لر لر ځینو به خلک راتلو د دې رڼا نه به لټکي ځان نه بلول او ځان نه به رڼاګانې حاصلولې نو وګوره دا رڼا غیر چاپېرو دنیا ته او علاقو ته چې هغه ورسېدله او دا مشرکان د مکې چې دي نو دا ډېر پریشانه پاتې په تیارو د شرک او د کفر او رسمونو رواجونو او بدعاتو کې پاتې شو او رڼا ته لاړه نو دې کې اشاره دی ته دا چې دیو له دا په کارو چې د دې رڼا عزت یې کړی وی دیو عزت ونه کړ نو رڼا ته بل طرف ته لاړه چې لاړه هغه نور خلکو عزت وکړو مدینه والو هغه په آباد شو
او دغه رڼا نه ډېرې فایدې واخیستلې تر دې پورې چې جنت ته په دې باندې ورسېدل او دوی په تیرو د شرک او د کفر او بدعاتو کې هغسې پاتې شو. دا هم ډېره عجیبه طریقه باندې بیانې کېږي. بیا د ښکاره کافرو مثال دی دا، او په دې کې اشاره دې ته ده چې خلکو قرآن چې تاسو څوک بیانوي د ده عزت کوئ، د ده احترام کوئ، د ده ادب کوئ. ګوره دا تاسو ته قرآن بیانوي، دا رڼا ده. که تاسو د دې رڼا قدر ونه کړه نو کېدای شي دا رڼا نه بل طرف ته الله بوځي، بل یو طرف ته به دا عالم لاړ شي، هلته به د قرآن درس شروع کړي، نو ستاسو کور او ستاسو علاقه او ستاسو معاشره به په تیارو کې پاتې شي، په جهل کې به پاتې شي، او دا رڼا به الله بل طرف ته بوځي، هلته به ملګري پیدا شي او د دې نه به فایدې شي هغه اخلي. او عالم د قرآن ته تسلي ده چې ته مه خفه کېږه، که په یو ځای کې دا رڼا ته بنده کړه چا نو بل ځای ته لاړ شه، هلته رڼا بله کړه ته، هلته به ملګري پیدا شي او ستا نه به رڼاګانې اخلي، خورېږي به، د دین به په دغه طریقه باندې عام کېږي. ذهب الله بنورهم صم بکم، دې ته وایي علما تشبیه بلیغه، معنی دا کافران چې دي هم که صم من، اصل کې معنی داسې ده دا کافران او دا منافقان چې یا په شان ته د کڼو دي، بکمون په شان ته د کڼو په څه کې دي، په نه اورېدلو د حق کې، بکمونو په شان ته د ګونګیانو دي، په نه ویلو د حق کې، عمیونو په شان ته د ړندو دي، په نه لیدلو د حق کې. نو دې سره اشکال هم ختم شي چې الله فرمایي صمون دې کاڼه دي، نو دې خو غټ غټ غوږونه لري دا منافقان او کافران، اورېدل به کوي، جبې لري په هغې خبرې کوي، ټوله ورځ لګي، سترګې دي په هغې باندې لیدل چې هغه کوي، والله وایي دی کاڼه وړاندې دي. جواب دا ده چې دا تشبیه بلیغه ده، دلته معنا تشبیه مراد ده. معنا دا کافرانو له الله غوږونه ورکړلي چې په دې باندې حق واوره، نو دا منافقان کافران په حق نه اوري. دارنګې جبې له ورکړلي چې په دې باندې حق وایي دا پرې نه وایي، سترګې له ورکړلي چې په دې باندې حق ته وګوري، د الله قدرتونو ته پرې وګوري، د الله کائناتو ته پرې وګوري نه ګوري، عبرت نه اخلي. نو دې د وجه نه دا داسې شو، د الله په نس باندې دا داسې شو لکه یو سړی بلکل کونډ دی چې هغه هېڅ نه اوري، ړوند دی چې هغه هېڅ نه ویني، ګونګی دی او چاړه دی چې هغه هېڅ نه شي ویلی، د هغې په شانتې شو چې ته د حق دپاره دا نه استعمال یې کړه، نو ستا او د بلکل د کونډ سړي هېڅ فرق نشته دی. مطلب یې دا چې عجیب تشبیه ده دا چې ته حق نه اورې، نو داسې یې ګویا کې بلکل ستا غوږونه چې هغه بند دي. هم که صمن، دې په شان ته دغه د کڼو دي په نه اورېدلو د حق کې، بکمن معنا هم که بکمن، هم که عمین فهم لا یرجون، پس دې نه راګرځي د ګمراهۍ نه حق ته، اراده هم نشته چې موږ به دا ګمراهۍ پرېږدو، حق ته به راشو. او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق، دا اوس دویم مثال الله بیانوي په لفظ د او سره. په دې کې یو قول دا دی چې دا او د پاره د تخیر دی، دا مثال د منافقانو دی، ستا اختیار دی که اول مثال ول بیانې چې په دې باندې تا ته منافقان پوره واضح شي، او کنه دا دویم مثال ول بیانې چې دې ته مثال مائی وي، د اوبو مثال، دې لپاره چې په دې باندې منافقان خلکو ته ښکاره شي، مؤمنانو ته ښکاره شي او ځان ته وساتي، ستا اختیار دی او للتخیر. دویم قول دا دی چې او للتنویع دی، د نوع لپاره دی، او معنا دا دی چې اول قسم چې دی نو هغه د منافقانو مثالو، او دا دویم چې دی دا جدا قسم دی چې دا مثال دی د ښکاره کافرانو. د دې ته او د تنویع لپاره هغه یو قسم دی منافقان، دا بل قسم دی چې کافران دي، یا په دې منافقانو کې قسمونه دي. نو یو قسم منافقانو مثال هغه ولنې شو چې هغه مثال د دې د حیرانتۍ مثال دی، او دا دویم قسم مثال چې دی نو دا د منافقانو دی چې د هغې د خوف او د بې امنۍ مثال دی، چې دی څومره په خوف کې دي او څومره په بې امنۍ کې دي او څومره پریشانۍ کې دي، د هغې لپاره مثال. د تشبیه کې علما وي چې یو تشبیه المرکب بالمرکب ده، تشبیه د مرکب د مرکب سره معنا مشبه طرف چې دی نو هغه به مرکبه ته یو تشبیه به راوالی د هغې، او مشبه به طرف کې به یو مرکب شی راوالی د هغې سره به یو ځای کې، نو دا بې سړي له فایده ورکوي په فهم د مثال کې، بس په دې طریقه باندې به تشبیه ته ورکوي. او دویم تشبیه المفرد بالمفرد ده چې په جانب د مشبه کې چې کوم مفردات ذکر دي د هغې نه به یو یو شی هغه اخلي، او د هغې تشبیه به د مشبه به د یو یو شي سره ورکوي،
نو بیا به مثال باندې سره پوهېږي لکه صیبن دا اوس مثال دی د کافرانو ښکاره کافرانو او یا دا مثال دی د منافقانو د دویم قسم مثال که هغه مثال ولو بیانې او که دا مثال بیانې نو معنی بیا دا او که صیب من السماء یا حال دی منافقانو په شان ته د ډېر باران دی من السماء چې دا باران د بره طرف نه وي فيه بلې بارانه کې ظلماتون تیری وي ورعدون او ګړزار وي او برقون او برېښناګانې وي یجعلون نږدې دوی اصحابهم خپلې ګوتې سرونه د ګوتو فی اذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه حذر الموت او د وجې د یېرې د مرګ نه والله محیط بالکافرین الله رب العالمین راګرون کړي کافرانو لرا په خپل علم او په خپل قدرت کې د الله د علم او د قدرت یو شم بهر شي راغلی دی نو تشبیه المرکب المرکب معنا پیدا ده چې یو سړی دی یا څه سړی دی چې هغه په باران کې روان دي شپم دا ورېځم دا او باران هم په شروع دی په دشت کې روان دي او داسې باران دی چې په دې کې تیریم دي د شپې تیرم دا د ګڼ بارانه تیرم دا د ورېځم دا په دې کې ګړزار هم دی په دې کې برېښناګانې هم دي نو دې ډېر زیات تندرونه چې هغه راولیږي ګړز ګړز کېږي نو دې ګوتې راواخلې په غوږونو کې کېږي یاره دومره ګړز ګړز کېږي داسې نه چې د غوږ پردې وشلېږي مړه نه شو د یېرې د مرګ د وجې نه داسې کارونه چې هغه کوي نو ډېر پریشانه دي او ډېر په یېره کې دي چې یاره اوس پر باندې مرګ راځي تندر رامن را پرېوځي مړه به شو غوږ پردې چې هغه به وشلېږي نو دې بې امن دي او په خوف کې دي او په یېره کې دي او پریشانه دي ګډوډ دي سره دینا چې بل طرف ته سوچ نه کوي چې به دې بارانه کې فایدې هم شته دی ټیک دی که دا لږ تکلیف چې هغه تاسو ته در ورسېدی خو بل طرف ته به هغې کې څه بې فایدې هم دي په دې باندې بوټي راوځي په دې باندې سبزیانې وشي فصلونه وشي حیوانات هم په هغې باندې ژوندي پاتې شي په بارانه باندې او انسانان هم ژوندي پاتې شي ځکه چې دا نه نو په لاندې کوینو کې اوبه وچې شي نو انسانانو ژوند بیا نه تېرېږي بغیر د بارانه نه که نه نو دغه خلک چې به دې بارانه کې راګیر شوي دي نو دغه پریشانه دي او تنګ دي د بارانو فیدو باندې نظر نشته صرف د بارانه په هغه لږ نقصان باندې نظر دی نو د هغې د وجې نه تنګ دي سره د دې نه چې بارانه کې فیدې ډېرې دي په نسبت د دغه لږ نقصان باندې نو دغه شانتې قرآن کریم چې دی د الله رب العالمین د بره نه رالېږلی دی قرآن په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي چې د هغې شمار نه شي کېدی دومره فایدې او حکمتونه قرآن کې دي لیکن په منافقانو باندې دا ښه نه لګېږي منافقانو باندې او په کافرانو باندې قرآن دا ښه نه لګېږي او د دیو طب کې زجرونه ذکر دي دیو ته تخویفات ذکر دي نو دا په دیو باندې بد لګېږي قرآن چې دی دا په دیو باندې ښه نه لګېږي نو د دې د وجې نه د ډېر د بد لګېدو د وجې نه غوږونو کې ګوتې چې هغه کېږي چېرې دا قرآن چېرته وانه ورو ولې که قرآن واورو نه چېرته اثر را باندې ونشي چېرته ایمان را نه وړو او دارنګې ایمان ته راتلل قرآن ته راتلل توحید عقیده قبل الله په داسې دي لکه د مرګ په شان د مرګ نه څنګه هېرېږي دارنګې اعمال شرعیه ورباندې داسې بد لګېږي چې لکه اوس به راته وایي مونځ وکړه اوس به راته وایي شابه جهاد ته لاړ شئ اوس به راته وایي شابه مال ورکړئ دومره دومره مال ورکړئ نو دا اعمال شرعیه په دې باندې ډېر زیات بد لګېږي د نه ځان ساتي لکه سړی چې د مرګ نه ځان ساتي نو دې د وجې نه دا منافقان خلک د قرآن فایدو ته نه ګوري خو د قرآن هغه لږ نقصان ته ګوري نقصان یې د دې په حق کې دا دی چې اوس به موږ ته وایي دا مونځ وکړئ او موږ ته به وایي دا وکړئ او موږ ته به وایي چې زکات ورکړئ او دارنګې دا حکم ومنئ او دا ومنئ دغې ته ګوري یا موږ دپاره عذابونه دنیوي اخروي ذکر کوي چې تاسو سره به داسې کېږي او داسې به کوي په دې تنګ دي هلکه په دې باندې تنګ یو خو د قرآن دې فایدو ته خو وګوره که نه فایدو ته نه ګوري لکه د باران والا چې راګیر دی نو د باران دې چقړو ته او د باران دې لږ پریشانۍ ته چې هغه ګوري چې د دې په وجه موږ په نقصان کې اوس پراته یو فایدو ته سوچ نه کوي او تشبیه المفرد بالمفرد معنا بیا ده چې د قرآن مثال چې دی دا د صیب د باران دی صیب هغه باران ته وایي چې ګڼ باران یې په وخت د سپرلي کې کېږي نو د قرآن مثال د صیب ځکه دی چې باران د بره نه کېږي نو قرآن هم د بره نه راغلی دی د باران فایدې هم عامو خلکو ته رسېږي د قرآن فایدې چې دا هم عامې دي
باران نو بس صفا دی نو قرآن بالکل صفا کتاب دی، هیڅ شک شبه وغیرہ پکې نشته دی. باران هم د بر نه راځي نو دارنګې من السماء قرآن هم د بر طرف نه نازل دی. فيه ظلمات نو په دې کې تیری دی، باران کې تیری دی، د ګڼوالي د تیره ده، د ورځې تیره ده، نو دارنګې د شپې تیره ده. قرآن کې تیری شي دی ذکر د اعمالو د شرک او د کفر او د منافقانو عملونه پکې ذکر دی، د مشرکانو عملونه چې هغه پکې ذکر دي. دا ظلمات شو تیرې شو، ذکر د اعمالو د شرک او د کفر او صفات د منافقان نو دا پکې شو. ورعد نو دارنګې په دې کې کلسار دی، په دې نه مراد چې هغه چې دی هغه واحدونه چې د منافقانو کافرانو ته ذکر شوي دي قرآن کې. دا په دې باندې دی چې لګېږي لکه ګړز ګړو چې په ورځ کې کېږي. ګړزارې نه مراد هغه تخویفات دي چې منافقانو مشرکانو کافرانو ته ذکر کېږي قرآن کې، او دارنګې دې ته وعدونه او دمکینې ذکر کېږي. نو دا رعدون برقون دا مثال دی د دلیلونو د ایمان او توحید چې قرآن بیانېږي، قرآن کې بیانېږي دلایل د ایمان، دلیلونه د توحید د مثال د برق او د برېښنا دی. نو دې څه کې ګرځي خپل غوږې په غوږونو کې، اصابع نه مراد رؤوس الاصابع دې سرونه د غوتو په غوږونو کې ږدي. ولېږدي من الصواعق د وجه د تندرونو نه، د تندرونو د وجه نه کوي. تندرونه مراد چې د عذابونه دي چې قرآن کې الله ذکر کړي دي. صواعق نه مراد دا دي هغه عذابونه چې قرآن کې الله رب العالمین د دیو لپاره ذکر کړي دي، تخویفات. حذر الموت نه مراد چې هغه چې دي هغه اعمال شرعیه دي چې منځ کول دي، زکات ورکول دي، حج کول دي، روزه نیول دي، تکالیف شرعیه چې کوم دي نو هغه ته حذر الموت. دا هغه انسان دومره ساتي او دومره تیریږي لکه د مرګ نه چیریږي. نو دا تشبیه المفرد بالمفرد ده. والله محیط بالکافرین، الله رب العالمین چې دا راګرونکی د کافرانو لپاره په خپل علم او په قدرت کې. د الله د علم نه یو شی بهر کېږي نه، د الله د قدرت نه هیڅ یو شی بهر کېږي نه. یکاد البرق یخطف ابصارهم، دا اوس تتمه ده د دویم مثال، لکه سمن بکمن چې څنګه تتمه وه او پوروالی د اول مثال لپاره. دلته معنا دا ده چې دا د دلایل د توحید او د ایمان چې کله بیانېږي دا دومره تیز دي، دومره چمک پکې دی چې نږدې دی چې د دوی دا نظرونه چې هغه وتښتي، دومره چمک او رڼا پکې ده. او د منافقانو مثال وسو چې هغه دغه دی چې کله برېښنا کېږي که نه برېښنا او یو سړی په هغې کې راګرد او سخته تیرې دي، نو برېښنا کې لږ لار ورته ښکاره شي نو مخکې لاړ شي. چې کله به برېښنا ودرېږي نو باران تیره ده، د شپې تیره ده، او دارنګه د ورځې تیره ده، نو په ډېره تیارو کې دا راګرځي نو لار ورته نه ښکاري، بس بیا ودرېږي داسې بیا چې لکه پړق پړق چې هغه وشي په اسمان کې، نو بیا چې دا لږ لار وویني بیا روان شي په خپل مزل باندې. نو دقه رنګې منافقان خلک هم دي چې کله په قرآن او په حدیث کې دیو ته د دنیي یو فایده ملاویږي نو تا ته به وي راځه مونږه فیصله تا سره په قرآن باندې کوو، په حدیث باندې کوو، بیا به تلا نیغ نیغ کوي. خو چې کله دیو ته په قرآن او په حدیث په فیصله کې ظاهري دنیا فایده نه ملاویږي، بیا به ته وایي راځه قرآن باندې فیصله کوو، هغه وایي نه قشرو باندې کوو، په عدالت باندې کوو، قرآن دا به راته نه یادې، په شرع باندې فیصله دا به راته نه یادې، په جرګه باندې به کوو، په نرخ باندې به کوو، قرآن د به نه راځي. دغه منافقان دي که نه دنیوي فایده چې په قرآن او په حدیث فیصله کوي نو دی له په منډه راځي یأتو الیه مسعنین، او چې کله په قرآن او حدیث کې ظاهري د دنیوي فایده نه وي نو بیا د قرآن فیصلې ته تیار نه وي، بیا غلی ودرېږي او وقوف چې هغه کوي، یو په جرګه باندې فیصله کوي، یو په نرخ باندې فیصله کوي، یو عامه فیصله چې هغه کوي، یا په حکومت باندې فیصله کوي. قرآن او حدیث په فیصله باندې بیا راځي نه وي، والعیاذ بالله. داسې منافقان په دنیا کې پېژنې که نه، ګوره دا مثال شي. یکاد البرق نږدې ده برېښنا، یخطف ابصارهم چې وتښتوي هغه نظرونه د دیو، دومره تیزه ده چې نږدې ده چې د دیو دا نظرونه چې د هغه وتښتوي. کلما اضاء لهم، هر کله چې رڼا وکړي دیو دا خو یا لازمي یا متعدي ده، هر کله چې رڼا وکړي دا برېښنا دیو ته مشو فیه نو دی روان شي په دغه کې، په دغه رڼا کې. یا متعدی معنی دا کلما هر کله چې رڼا کړي دا برېښنا لهم دیو ته طریقا یوه لاره،
طریقا دلته حذف دی کلما ازاء لهم طریقا لارو ته روښانه کړي او رڼای کړي نو مشو فيه نو دی روان شي په دغه لاره کې وایذا اظلم علیهم وکړه چې تیرې کړې په دیو باندې لار یا تیرې کې په دیو باندې نو قامو نو به دی ودرېږي لیکن الله رب العالمین خو ډېر لوی ذات دی کله الله خو خو اراده نو الله وې سبد دیو دا غوګونو سرګي و تختو ما بو به سما غوګونو بم لو ختم کما او سرګي بم لو ختم کما یا د غوګونو طاقت او سرګو طاقت به لو ختم کوم ځکه الله په هر یو شی باندې قدرت والا دی دا الله د علم نه بهر کېږي نه کله قران او حدیث په فیصله باندې راځي نه نو الله کولې چې ستا غوګونو او سرګي بالکل ختم کړي یو د الله اراده د علماء یو د الله رضا د الله اراده په نیک کار او بد کار دواړو پر متعلق کیږي په دنیا کې که څوک بد کار کوي او ښه کار کوي د الله اراده سره شته د الله د اراده نه غیر یو کار هم څوک نشي کولی دویم د الله رضا ده د الله خوښ او رضا نو هغه د الله رب العالمین رضا چې دا په نیک کار پر متعلق کیږي بد کار پر د الله رضا نه متعلق کیږي معنی دا ده چې یو سړی نیک کار کوي نو الله پې راضي دی او د الله اراده هم ورسره ملګرې ده دواړه دی که سړی بد عمل کوي که بد عمل نو په دې الله راضي نه دی لیکن د الله اراده ورسره متعلق ده اوس یو سړی ګناه کار وکړي غلا وکړي غل وي یاره بس دا ګناه را باندې الله وکړه نو نه نه ګناه در باندې الله نه کړی د الله په اراده نه کړل خو الله په دې ګناه باندې راضي نه دی ته منع کړی چې دا غلا مکوه ته منع کړی چې دا زنا مکوه ته منع کړی چې دا حرام مالونه چې دا مخوره نو داسې مه وایي چې دا را باندې الله وکړو په الله پړه مه وراچوه دا تا خپل په اختیار باندې وکړو خو صرف د الله اراده در سره وه ولې د الله د ارادې نه غیر په دنیا کې یو کار هم نه کېږي او نه په آخرت کې کېږي د الله د ارادې نه غیر یو کار هم نه کېږي لیکن الله په دې کار باندې راضي نه دی تا سره الله ته منع کړی غلا مه کوه زنا مه کوه حرام خوري مه کوه دې نه منع کړی که نه ولا یرضى لعباده الکفر کفر نه منع کړی او کله چې مونځ کوي نو داسې وایي چې دا مونځ را باندې الله وکړو یاره دا روژه مې ونیوله دا را باندې الله ونیوله الله توفیق راکولي د الله اراده هم در سره ملګرې ده چې ته د کور نه ویسې او مسجد ته روان کړې د الله اراده شوې ده او الله په دې راضي دی چې ته لاړ شې مسجد کې جمعانې مونځ چې دغه وکړي د الله اراده هم شو الله پرې خوشحالېږي مو دا فرق دی سوچ کوو ته ان الله على كل شيء قدير یقینا الله رب العالمین په هر یو شي باندې قدرت والا دی مثالونه معنا به واوره مثلهم مثال د منافقانو یا مثلهم حال د منافقانو کمثل الذي پشان د حال د هغه کس دی استوقد نارن چې بل کړی وي ورو فلما اضاءت هر کله چې رڼا کړي دا اور ما هغه څه حولو چې چاپېره د ده نه دي ذهب الله نبوج الله تعالی بنورهم رڼا د دیو وترکهم او پرید دیو لرا فی ظلماتن په تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني سمونو د کاڼه دي د حقنا بکمونو د ګونګین دي د حقنا عميونو وړاندې دي د حقنا فهم لا يرجعون فس دې نه راګرځي د ګمراهۍ نه حق ته او کصیب یا حال دې په شان د ډیر باران دی من السماء چې دا باران وي د بره طرفنا فيه ظلمات چې په دې باران کې تیری وي ورعد لو غلزار وي وبرق لو برېښنا وي یجعلون نقدي داخله اصابعهم اغه سرونه دغه تخلو فی اذانهم په خلو غوګونو کې من السواق د وجد تنروننا حذر الموت او د وجد ير د مرغنا والله محيط بالكافرين الله رب العالمین راګرون کړي کافرانو لره په خپل علم او په قدرت کې یکاد البرق نزيد د برېښنا يخطفو ابصارو چې وتختی نظرونه لريو کلما هر کلا ازوالهم چرناک لیدیو تلار مشو فيه نو دی روان شي په دغه لاره کې و اذا ازلموا کله چې تیاره کې علیهم په دیو باندې قاموا نو دی ودرېږي ولو شاء الله کچر د وختل الله تعالی لذهب بسمعهم خامخا به بوتل وي غوګونه د دیو یا طاقت د غوګونو د دیو وابصارهم او طاقت دسترګو دیو ان الله على كل شيء قدير
یقینا الله تعالی په هر یو شی باندې د قدرت والا دی. واخر دعوانا